الو یاره داجي مړه دې ځای نه خو مې ښه بمبه کو خو زما په خیال په شمسی چېرته سوری راغی ځکه چې دا خو ما بس بیخي هغه ټانکۍ مې م ولکلکې که خو اوس کار نه کوي نو کار یې پرېښی دی نو بچیا ما ته پته ولګېده چې ته د یو کار هم نه یې ته په سترګو باندې ړوند دی د انور ته نه ته یې په شمسی باندې دغه سوری راغی د انور ته نه ته ړوند دی په سترګو باندې ته د یو کار هم نه یې و داجي دا خو نور پرې دیوال راغی ما ته پته ده امیر اسلم کاکا چې کومه خپل چت باندې چرګان ساتلي دا وخت په هغه شمسی د چرګانو سوری راشي دا مې راته وی ګین تپوس دی وکړه خیر دی هغه ګواه دی بچی ګوره اوس ځان له قیصریا کار روزګاري ګوره زه اوس کمزوری شوم ما د ټول عمر وګټله بس زه اوس کمزوری شوم بل ورور دې دغه مدرسې نه راویسته او ځان له چېرته کار روزګاري ګوره او نوره مزدوري کوه داجي که خیري کار روانوم یو کریانې ولسه مې پرون هم خبره کړې وه ما ته یې وې زه بیا راشوي زه به مې پلار ته ووایم پلار یې نو که نه نو بس هغسې شاګردي کومه که خیري چې چل مې تېر زده که داجي مړه زما کریانه شوه ته به وګورې مالامال بیا بس مړي ژوندي کوه زه به بس بیا خالي ګټم او بس تا به سپینه چولي داجي بس ګرځه ته خالي مړي ژوندي کوه به دغه کار به راله بیا ته کې ښه ګوره بچې کراڼې والا کار ته نشي کولی ته د مغزونه کمزوری چېرته سبزۍ والا څه شه ټیپر به ولهینځې ټیپر ته د دغه کراڼې کار نشو کولی بچیا او دماغونه کمزوری ته داجي تا خو په ما باندې بلا شي روپۍ لګولي د مزغو علاج خو راله تا کړی دی اصل کې اوس خبره داسې ده چې زه خو مړه مشهور سړی یم سلیبریټي سړی یم نو ته اوس ما مړه دې کارونو ته ور مخکې کې داسې کار دی د کریانې کار ښه دی مالداره به شي کریانه کې خو نن سبا ډېره پیسه ده داجي د دې نه نه خبرو ګوره بچې ته په کراڼه باندې پیږې او د کراڼې یو سودا نه ده که نه ته به کم شی په دماغو کې ساتې او کراڼې کار سخت دی همدغه د سبزۍ کار د لکه دی سبزۍ کار کله ټیپر انځلې او کله لوګان انځلې سبزۍ والا څه ته په کراڼه باندې نه پیږې بچیا یاره داجي پاک پروردګار خو یې د قبر د عذاب وساته والله دې اخره وخت ښه کار داسې کار دی چې د سبزۍ کار هم خشته کار دی خشته مزدوري ده خو اصل کې هغوی هغه ټماټر نه دي هغه په کریټونو کې راوړي بیا هم پکې کپړین خري که نه شلېږي که نه نو دونه وس هم کمه دی سبزۍ والا به 200 روپۍ راکوي او په 1000 روپۍ به راله بیا جامې ته ګنډې نو هغه تاواني کېږو پکې به دغه کریانه راله خره ته ګوره بس زه ورځم کریانې والا څه خبره کوم خبره وسه پخوم بیا به تو ګورې ښه السلام علیکم استاد جي وعلیکم سلام په خیر علي یاره حاجي صاحب دلته پرون ستا زوی و که نه ما ورته وویلې ما ځان سره لږ نوکر کې نو ما زه به تاسو دلته شاګرد یم نو هغه ماته وویل چې پلار مې راشي زه به ورسره خبره وکړم نو کیدای شي تاسو ته یې ویلي او زوی خو مې راته ویلي وو خو ته د کرنې په کار پوهېږي او خو ډېر چنجن کار دی او مړه ماشاءالله ما خو دا کارونه په لندن کې کړي دي لندن کې زما خپل د کریانې دوکان و خو بس دا دلته مې پلار لږ بیمار شو هغه رالم بس هغه ځای مې پرېښوده ویزه مې خرابه کړه نو مړه دا خو اوبه دي ما ته دروند کار یادوه او راځه راوړه خو په دوکان خیال کوه او زما یو مړی ژوندی دی زه هغې له ځم او نیکه بېغمه شه مړه زه چې ژوندي مړي ژوندي کوه زه ته زه بس زه پېږه او زما کار پېږه ښه خو د وخته راځه نیکه ښه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي وروره روکي یو بوتل خو یخ راکړه داسې یخ بوتل یې چې مړه موږ څه خو خپل فریزر دی دا واله کوتای کې خو یې راله واچوه که نه ښه ولې نه مړه دا ولې ملګري ګوتۍ کې مې دا واچو دا دې څه چلو کو نو ما خو سم دم بوتل درکړه خو تا وې ګوتۍ کې یې واچوله